Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. سلامونه ملګرو امید ده تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تیریږي. Aujourd'hui nous allons expliquer pourquoi. نننی زمونږ درس چې کوم دی هغه دی د pourquoi په باره کې دی. زه به تاسو ته pourquoi نن explain کوم، تشریح به در کوم چې pourquoi سره تاسو سوال څنګه کولی شئ. pourquoi وایي یعنی ولې دغه کار تا ولې کوو، ولې ناوخته رالی، ولې دغسې وشو، ولې. نو هر کله چې تاسو غواړئ چې د pourquoi سره سوال وکئ او تاسو یې معلوماتي دا په معلوماتي طبیعي خبره ده دی جواب معلوماتي راځي، ځکه چې موږ د یوې وجې پوښتنه کوو نو هغه د ها یا نه سره دی جواب نه راځي. نو دا موږ په معلوماتي سوالونو کې د pourquoi نه استفاده کوو. صحیح دی. نو نن زموږ 22م درس دی او موږ به pourquoi تشریح کوو. بل pourquoi موږ کوم ځای کې استعمالوو؟ جملې سر کې په سوالیه کې، اخره کې، منځ کې کوم ځای کې استعمالوو؟ د دې استعمال څنګه دی؟ نو راځئ دا نن زموږ درس دی چې مخکې لاړ شو. ښه، دلته ما څه مثالونه ورکړي دي. مطلب pourquoi موږ د سوال په سر کې راوړلی شو، په آخر کې هم راوړلی شو. لکه یو مثال اولنیمه مثال ما ورکړی pourquoi parlez-vous français. pourquoi parlez-vous français. pourquoi یعنی هغه ولې فرانسوي کې مطلب خبرې کوي، فرانسوي وایي، ولې فرانسوي وایي. pourquoi parlez-vous français. بل دی pourquoi est-ce que vous parlez français. نو pourquoi est-ce que vous parlez français. نو دا هغه اسکو سره سوال دی. دلته هم موږ pourquoi سر کې راوړو. صحیح دی. نو دا دوه مثاله شو چې موږ pourquoi په سر کې راوړو او موږ دا په معلوماتي سوال کې دینه استفاده کوو او د دې جواب معلومات کې ورکولی کېږي، نه په ها یا نه کې. دریم مثال لکه تاسو وګورئ vous parlez français pourquoi. vous parlez français pourquoi. نو دلته موږ pourquoi د جملې په اخره کې راوړی دی. نو دغه درې مثالونه چې کوم ما درکړي، اولني دوه ته که تاسو وګورئ هغه موږ pourquoi سر کې راوړی ده، په دریم مثال کې موږ pourquoi اخره کې راوړی ده. نو زه دغه درې مثالونه تاسو له بیا تکراروم. pourquoi parlez-vous français. pourquoi parlez-vous français. او بل دی pourquoi est-ce que vous parlez français. دغه اسکو سره چې ما تاسو په ها یا نه په سوالیه کې هم موږ دینه استفاده کړې وه او دلته هم استفاده کوو. بیا زه تکراري وایم چې دا ډېر ضروري دی. pourquoi est-ce que vous parlez français. دریم دی vous parlez français pourquoi. vous parlez français pourquoi. صحیح دی. نو مخکې ځو، موږ سره یو څه مثالونه نور دي. دلته یو ما سوالیه او منفي دواړه جوړ کړی دی ستاسو د پریکټس دپاره، ستاسو د ښه پوهېدو دپاره. نو چې تاسو سوالیه هم وکئ او منفي هم راشي نو موږ به څنګه کوو. او بیا ما pourquoi انتخاب کړی دی سره دلته pourquoi سره مې کړی دی. pourquoi ne manges-tu pas de pomme. یعنی ته ولې سیب نه خورې، مڼه نه خورې. صحیح دی. ولې نه خورې منفي هم ده او سوال هم دی. او pourquoi دلته موږ درې وانه ځلې چې کوم مثالونه ما درې ځلې ورکړي، درې وانه ځلې موږ سر کې راوړی دی. صحیح دی. اوس دویم مثال تاسو ښکارئ pourquoi est-ce que tu ne manges pas de pomme. صحیح دی. دلته اسکو هم راوړی، اسکو نه هم استفاده کړې او منفي جمله هم جوړه کړې. صحیح ده. نو ما منفي سره هم تاسو ته یو ویډیو مخکې جوړه کړې وه. صحیح ده. امید ده چې هغه ویډیو تاسو کتلي او تاسو منفي ساخت باندې هم پوهیږئ چې یو مثبت جمله منفي ته څنګه واړوئ. صحیح دی. هغه درته ما تشریح کړی وه. او که تاسو اوسه پرې په دې نه پوهیږئ نو زما تېره شوي ویډیو کې هغه شته دی، تاسو لاړ شئ تېره شوي ویډیو کې هغه وګورئ. نو تاسو هغه اول هغه وګورئ، زده کړئ چې منفي جمله څنګه جوړیږي. صحیح دی. دریم مثال ته ګورو pourquoi tu ne manges pas de pomme. صحیح دی. نو دا دریم مثال شو. نو دا درې مطلب مثالونه دلته دي، شپږ وړه مثال چې کوم دی pourquoi د استعمال سره و. دا اخري درې چې کوم هغه منفي هم و، سوالیه هم و. صحیح دی. نو دواړه مې راوړي چې تاسو په منفي هم جوړ پوه شئ او په سوالیه سټرکچر باندې هم پوه شئ. صحیح دی. او بل pourquoi موږ معلوماتي سوالونو کې دینه استفاده کوو چې هر کله موږ غواړو وجه معلومه کوو یا معلومات وغواړو نو موږ pourquoi نه استفاده کوو. صحیح دی. مننه ملګرو، امید ده چې تاسو په دغه ننني درس باندې پوه شوي. ملګرو تاسو ښه مطلب پوهېدلو دپاره او زده کړې دپاره باید تاسو پریکټس وکئ. بل یو داسې ملګری پیدا کړئ چې هغه هم فرانسوي زده کوي. نو یو بل نه یو نه سوال کوئ، یو جواب ورکوئ، یو بل سره دغه pourquoi کله سر کې کله اخره کې راوړئ. مختلف سوالونه منفي او سوالیه دواړه جوړه کوئ، pourquoi نه استفاده کوئ. صحیح. نو pourquoi مطلب ولې. نو که تاسو هر کله غواړئ چې وجه معلومه کړئ نو بیا موږ pourquoi سره سوال کوو. صحیح دی. مننه ملګرو، تر بل درسه پورې ښه وخت. ابیانتو.